السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قاری عبدالخالق توحیدیار د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې د جنابت په حالت کې خوراک او څښاک کول څنګه دي. د دویمې پوښتنې په جواب کې دې باید ووایم چې د جنابت په حالت کې خوراک، څښاک، ګرځېدل، سلام اچول او د سلام ورکول دا ټول او د سلام د جواب ورکول دا ټول جایز دي. البته د خوراک او څښاک په وخت کې به خوله او لاسونه پرېمینځي او د خولې له پرېمینځلو پرته خوراک به ورته مکروه وي. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په لومړني جلد کې 129 صفحه کې هلته لیکي چې ولا اکله و شربه بعد غسل ید و فم. همدارنګه هندیه په لومړني جلد کې 14 صفحه کې په 3 فصل کې هم همدغه مسئله په تفصیل سره څیړي چې د جنابت په حالت کې خوراک کول، څښاک کول، ګرځېدل، سلام اچول او د سلام ځواب ورکول دا ټول جایز دي. البته د خوراک او څښاک په وخت کې به خوله او لاسونه پرېمینځي او که چا ونه وینځل د وینځلو پرته به خوراک ورته مکروه وي.